ستاسو هغه اساسي کارونه هغه لومړیتوب چې تاسو ورکوئ هغه کم کارونه او تر اوسه پورې مو څه کړي د اقتصادي پراختیا په برخه کې؟ ستوری صاحب د اقتصادي پراختیا په برخه کې زموږ لومړنی کار د کلات د اقتصادي پراختیا لپاره موږ طرحه جوړه کړه. په دې طرحه کې مو په ښار کې چې کومې مځکې دي د تجارت لپاره هغه وړ دي هغه مو په ګوته کړل. هغه لکه د اوړو منډۍ شیخ صاحب لخوا څخه د 20 جریب اوړو منډۍ دغه مځکه ورکول سوې وه. زموږ دا د ښاروالۍ 4 مارکیټونه چې په درو کې یې ورکړی د 3 پاته دي. د زړه د اوړو منډۍ د کمن مځکه دغه د محکمې مځکې دا موږ ټولې په د اقتصادي پراختیا په طرحه کې راونغاړلې او په وار هم له ولایت مقام سره د علماو شورا سره له اړوند ادارو سره له ښاروالۍ سره دا مو ټولې شریکې کړلې. د دې مو ګټې ورته وړاندې کې تاوان خو لري نه چې په دې کې به خلک په کار اخته شي که دا کارونه شروع شي. دا احتکار چې د دلته موضوع چې دا نرخونه نه ټیټېږي بازار کې که دوکانونه ډیر نشي دوکاندار په لوړ قیمت دوکان نیولی دا حتما پر دا مال باندې اچي. نو چې په دې کې موږ ډیر مجلسونه کړي دي چې نتیجه یې اوس دا ده د کمن ځکه اوس اعلان سوې ده یو شرکت ګټلې ده په دې کې به ښایسته مارکیټ جوړیږي. یو د اوړو منډۍ په ښاروالۍ لخوا څخه آزاد رقابت ورکول سوې ده په دې کې 460 دوکانونه جوړیږي. خپله زم په اتا او طالبي کوم چې اوس په دې لاندو شپو کې هر شرکت ته چې ورکړله 460 دوکانونه په اساسي ډول به هلته جوړیږي. او د ښاروالۍ مارکیټونه دا 3 چې دي ښاروال صاحب سره بل ورځ موږ مجلس و هغه راته وویل چې زه دا په قرارداد خصوصي سکتور ته ورکوم زما سره دونه بودیجه نشته. په ښار کې نور مارکیټونه شروع دي له شاجوی څخه چې موږ خبر لرو په شاجوی کې ښه پرمختګ شروع ده. نو دا نوی یو بهیر در روان ده چې انشاءالله په دا خو بیا رغونه د بیا رغونې څه وخت اړتیا لري. په شاجوی کې ښه پرمختګونه سوي دي. دا چې موږ شاجوی ولسوالۍ زموږ د زابل هغه اقتصادي او تجارتي ولسوالۍ ده په هره برخه کې له شاجوی ولسوالۍ څخه زموږ تاجکستان هېواد ته چین ته صادرات هم کیږي. تیر کال ښه صادرات سوي دي له هغه ځای څخه او د بیا رغونې په برخه کې له 100 تر 150 هلته مارکیټونه اوس نوي دا نوی بایپاس چې وتلی په دغه سیمو کې شروع دي. نو په دې حساب باندې موږ ویلی سو چې اقتصادي پراختیا نظر و نورو وختو ته د خصوصي سکتور او د حکومت تر مابین د ښې همغږۍ په لحاظ انشاءالله ښه روانه ده. جناب مرغوال صاحب تاسو چې په ښار کې د کومو ځمکو یادونه وکړه دا قیمتي ځایونه دي او دې ترڅنګ دا ډېرې غټې پانګونې ته هم اړتیا لري. تاسو په خپله من حیث د سوداګرۍ خونې د رئیس څومره تجاران دې ته هڅولي دي تر څو پورې راسي له دولت سره په ګډه دوی په دې برخه کې کار وکړي او خپله پانګونه دوی وکړي؟ موږ دغه طرحه چې موږ جوړه دا طرحه تر 900 میلیونه افغانیو پورې موږ پر دې ځکه چې ما یاد کې پر دغه باندې د ودانیو د جوړولو لپاره 900 میلیونه افغانۍ په کار وي چې په دې کې زموږ د زابل هغه مطرح تجارانو ټولو دا طرحه امضا کړې وه. او دا مهم هم نه دی چې خامخا به دلته په زابل کې خلک ځای جوړوي. یعنی چې که موږ زمینه ورته برابره کړو او یو مځکه اعلان ته ورکړو د افغانستان هر سړی راکلی شي موږ ته په زابل کې سرمایه گذاري کولی شي او موږ یې هرکلی کوو. موږ له 900 میلیونو پورې تجاران پیدا کړي دي چې پر دغو مځکو باندې پانګونه وکړي. دا بې له مبالغې په لیکلي شکل سره په امضا سره ټولو ادارو ته هم ورکړي دي او زه اوس بیا هم وایم چې انشاءالله پر دغو مځکو باندې تجار د خپلې ګټې دپاره دا سرمایه گذاري کوي. نو موږ تجاران پیدا کړي دي بې له شکه چې په دې کې سرمایه گذاري کوي. په دې لنډو وختو کې به د دې 2 مارکیټونو کار ته یې ووینئ. د اوړو نوې منډۍ 450 دوکانه به ولري او د کمن مارکیټ چې تقریبا 3-5 منزله دغه تجار ورته نقشه ورته جوړه کړې ده. په لنډ وخت کې کار شروع کیږي. د قلات ښاروالۍ په چوکاټ کې د قلات ښاروالۍ په چوکاټ کې